نو زنانه نه فکر دي چې د هر هغه کار نه ځان وساتي په کوم کار باندې چې د خاوند په زړه کې د دې سره نفرت پیدا کیږي بې ځایه ځای خبرې ډېرې نه کوي د خوراک سکات په وخت کې د فضول خبرو نه ځان وساتي د فضول خنداګانو نه ځان وساتي دغه شان د روټۍ په وخت کې د ټول لاسونو سټلو نه ځان وساتي او دا داسې عادت د محترمو چې د خاوند په زړه کې بیا د ښځې سره نفرت پیدا کیږي مطلب دا چې هر هغه عادت پر خودل پکار دی چې خاوند هغه بد ګڼي امیر معاویه رضی الله عنه د صعصع بن سومان نه تاسو کو چې کوم زنانه ستا خوخوي نه هغه ویل چې کوم زنانه زما سره په خواهش کې پیروي کوي بیا ته پوسو کو چې کوم زنانه ستا بدی شي نو هغه ورته ویل کوم زنانه چې د خواهش نفس نه ډیره لري وي نو یقینا چې خاوند همیشه هغه زنانه ډیره زیات خوخي چې هغه د خاوند د نفس اتباع کوي خاوند چې سغواړي نو خزه ورته فورا حاضرای خاوند چې د سسیز نه منکې ځان منکې او کم عادات چې د خاوند خوخي هغه عادات خزه ځان کې راولي دا سه زنانه د خاوند لري خوخوي الله جل شانه دی بهترین صفات چې کوم نه په زنانو کې راولي او الله جل شانه دی په زنانو باندې حیا او د عزت صادر رواشي